سلامونه غږ دی د دلبر ریډیو اف ام 93 400 او په یو ډیر نوې ښایسته ښکلي زبردست پروګرام یعنی دلبر واین شو کې زه انعام جي وایم تاسو ټولو ګرانو ګلونو نیازبینو اورېدونکو ته هرکلي او ستړي مشي ستړي مشئ په خیر راغلی جیایانو خوش آمدید ګرانو اورېدونکو امید د پاک رب نه دی چې تاسو ټول به روز ټیک ټاک او خوشحاله د ایمان او د صحت په اعلی درجو باندې به او بلکل جناب خوشحاله به مې ټیک ټاک به مې ځکه چې زموږ په دعاګانو کې تاسو یاد هیله د جناب امید لرو چې تاسو په دعاګانو کې به موږ یاد یو وي تکل به کله د راتلو کې او زما په لاس کې درته مړاوي شو ګلونه نو بلکل جناب دا دې راغلي وو او د یو ډېر ښایسته ښکلي نوی پروګرام سره چې د هغې نوم دی دلبر واین شو دلبر واین شو څه څیز دی دا به څنګه وي او دې کې به څه وي د دې فارمیټ حوالې سره تاسو ته لږ ووایم چې د نن ورځې نه یعنې د هرې جمعې په ورځ باندې به د 2 بجو نه واخلئ تر 3 بجو پورې تاسو پروګرام اورئ دلبر واین شو او د واین شو د دې څنګه نوم دی که نه په دې کې څنګه چې تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې ادا او یوټیوب باندې کوم واینز دي مختلف واین دي او د هغې ویډیو خاکې تاسو ګورئ د هغې واین موږ به فنکاران راغواړو هغه واین کې چې کم کسان کار کوي هغه به دلته راغواړو او هغې سره به خبرې اترې کوو او هغې نه به لږ اکټینګ چې دی که نه هغه هم ګورو او هغه به هم تاسو ته اورو د هغې هغه ډایلاګ په ډرامو کې او د هغې کوم تکیه کلام چې ټول به په دې پروګرام کې تاسو اورئ تاسو به کال هم کوئ د هغې د حوصله افزایۍ لپاره په دې پروګرام کې د هغې نه به تپوس پوښتنه هم کوئ که ستاسو ذهن کې څوک راځي که نه یا څه قسمه کوېسچن راځي د دغې کسانو حوالې سره چې کوم په پروګرام کې مونږ انوایټ کړي وي راغلي وي میلمانه وي را سره او د هغې تاسو شوګانې ګورئ د هغې ویډیوز تاسو ګورئ نو بلکل جناب هغه تاسو کال به کوئ مونږ ته په ټلیفون نمبر باندې 091 65 15 093 باندې دا د سټوډیو د دلبر ریډیو د سټوډیو کالینګ نمبر دی 091 65 15 093 دې نه علاوه په 0310 65 15 093 باندې هم تاسو کال او میسیجز کولی شئ جناب په ننني پروګرام کې دا زموږ د پروګرام شروعات دی د نن نه شروع شو او په ډومبي پروګرام کې زه تاسو ټولو خپلو ګرانو اردونکو له یو سرپرایز در کوم او سرپرایز د صورت کې جناب یو ډېر خواږه ملګري چې دي که نه هغه مونږ راغوښتي او واقع دی چې ډېر خواږه دي ځکه زما خو د ډېر وخت نه واقفان دي او د هغې خاکې او د هغې ډرامې تاسو ګورئ په واین کې د هغې خبرې د هغې ډایلاګ بلکل تاسو له په خفګان کې خوشحالۍ درکوي او ستاسو یو څو لمحې چې دي که نه هغه په ډېرو خوشحالو سره تېروي نو بلکل جناب دغه شانتې خلک چې هغه ستاسو د ژوند دغه یو څو لمحې چې دي هغه خوشحالو طرف ته راولي او ستاسو لږ شانتې ساعتونه په خوشحالو باندې تېرېږي نو پکار نه ده چې مونږ هغې له د لږې خوشحالۍ په بدل کې سمې ډېرې خوشحالۍ ورکړو او د لږې مینې په بدل کې ونه سمه ډېرې مینې ورکړي وي ستا د مسکي نظر په چل پوهېږم او جانانه زه دې په ولول پوهېږم چې مینه راکړې محبت به درکړم او پښتون سړی یم په بدل پوهېږم نو بلکل جناب ستاسو د مینې په بدل کې چې دی هغه به د ټلیفون کال په ذریعه باندې کېږي جناب موږ سره په ننني پروګرام کې چې کوم میلمانه دي که نه هلکه ووایم درته بلکل جناب ووایم درته لالا واین به تاسو ډېرې شوګانې چې دي هغه کتلي وي ډېرې ویډیوز چې دي هغه به تاسو کتلي وي دا لالا واین رایټر ډایرکټر کمپوزر ایډیټر هر یو څیز او فنکار او هر یو څیز چې دی که نه مشتاق عالم صاحب نن موږ سره په سټوډیو کې راغلی دی ملګری دی او میلمه دی مشتاق عالم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ انعام جي صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه ماشاءالله د پروګرام نم ډېر زیات ستاسو پروګرام اپریشیټ کوم چې تاسو موږ ته دعوت راکړو بیا هم د واین والا دپاره داسې یو موقع راڅاځه کړه ډېره مننه جي ښه الله دې خوشحاله که ژوندي اوسېږي قربان مشتاق عالم صاحب داسې دی چې د پروګرام چې دی نو هغه ویډیو هم کېږي که نه او دا به بیا زمونږ یو خوږ ملګری دی صابر صاحب د صابر صاحب یو پیج دی ریډیو دلبر آر جے ګروپ نو په هغې باندې به دا شیر کېږي نو تاسو به کتې هم شئ او بل ستاسو خپل پیج چې دی د هغې نه هم دا لایو پروګرام چې دی نو هغه روان دی ستاسو پیج چې دی هغه کوم یو دی دا ټایم چې کوم دی اباسین نیوز نه چې کوم دی اباسین نیوز په یوټیوب باندې ستاسو چینل دی اباسین نیوز فیسبوک هم یو پیج دی اباسین نیوز 400 چې کوم دی په فیسبوک یو پیج دی اباسین نیوز 400 که تاسو فرض کړه دا پروګرام کتل غواړئ ګرانو اورېدونکو نو فیسبوک باندې تاسو اباسین نیوز 400 چې ده نو هغه لایک کړئ سبسکرایب کړئ او دا شو چې ده دا به تاسو لایک ګورئ او خپل کمنټس چې دي هغه هم ورکولی شئ دې سره زما یو ډېر خوږ ملګري چې هغه نه صرف د لالا واین سره بلکې ساده ګلو او داسې نور واین چې دي هغې ټولو کې راځي ور سټایل فنکار دی جناب چې کوم کار دی څوک اخلي که نه هغه شانتې کوو وعلیکم السلام انعام جي د الفاظو جادوګر
څنګه خې ټیک ټاک اوریدونکو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام قربان الله دې ژوندې لره ښه نور دې څه په زړګي باندې شته دی؟ تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ ریډیو دلبر ته راوغوښتلو. ډیر ښه سوچ دی تاسو. نه دا خو سوچ دی نو تا ته زما سوچونه څه پته ده چې ته زما سوچ اپریشیټ کوې. زما سوچونو کې به پته نه لګي څه سي هلکه دا خو ډېر خطرناک سړی دی د خلکو په ذهنونو سوچونو کې هم ناست دی. ګوره سرجي تاسو ته خو پته وي چې چارلي وایي چې دا به 4 شیزونه نه خبر یو ډول دا به انسان کې لاوي نه خو چارلي دا 4 پیرې په انسان کې ګرځي لکه چارلي چې ده نو لکه څنګه چې 400 ده نو داسې چارلي دی ټیک ده که نه نو 400 او چارلي دا تړلې خبرې دي. ټیک ده جناب موږ به ستاسو د ژوند حوالې سره هم خبرې کوو زیاتره خبرې چې دی به ستاسو د فن حوالې سره کوم. اسره چارلي وروره ستړي مه شئ په خیر راغې دلبر ریډیو ته خو مخکې هم تاسو راغلي یې که نه او زما ستا خو ډېره پخوا او زړه یارانه ده. نن چې راغې پروګرام ته څنګه محسوسې هلکه خپل ګیټ اپ کې هم راغلی تیلي ټوپۍ یې په سر کړې ده او دا رومال دې تړلی دی غاړه کې دی اچولی دی دا څنګه چا درته ویلو چې دی کې ښایسته ښکارې که نه دا ستا خپل سوچ دی؟ دا زما خپل سوچ دی او سرجي دومره خوشحاله یم زه یم چې وخاندم که وجاړم نن ریډیو دلبر کې ناست یم. ښه ځکه خوشحاله یم. او جي نه ما وایي که خوشحاله په دې ګوره اکثر خلک چې په دې ډېر زیات خوشحالېږي. تا ته پته نه مشتاق کلم صاحب خلک په څه ډېر زیات خوشحالېږي؟ سرجي بس چې مینه محبت وي چې مینه محبت وي او د ټولو نه زیاته خوشحالي چې ده که نه د وړو مور چې د تلي پلار کره د دې نه غټه خوشحالي او په دې خو بیا چارلي سرجي ډېر زیات خوشحالېږي چارلي نه کېږي. نو ستا د خوشحالۍ راز څه دی سره چارلي؟ بس نشته تللی ده. ښه لکه خوشحالۍ راز اصل کې دا دی او موږ تاسې خاندې راخاندې نور په زړه کې د هغه سوچونه دي نور خو ښه پوهېږې که نه. یاره انعام جي که یو مقام ماله راکړه یو رحیم ګل به پکې نوم نه رحیم ګل رحیم ګل نو هر سره ناست وي نو دې دوران کې چې کوم د اعلان وشو چې اعلان وشو پلان کې د پلان کې ښځه وفات شوې ده په حق رسېدلې ده نو به زه ورسره ناست یم رحیم ګل لوهار او چارلي دواړه چې کوم دی سټکې اوچت کړو هغه دي رحیم ګل هم وایي دا هم که نه چارلي هم وایي دا اوس وګوره دا څومره بختور دي مال څه بختور دي وایي دا وګوره ښځه یې مړه شوله رحیم ګل هم وایي دا هم وایي ګوره هغې وجه دا وه